د پخواني پوځ سرتیرو ته د طالبانو لوی درستیز زبردست اعلان او ګاونډیانو ته خبرداری. جزئیات همدې ویډیو کې ګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي چې د تیر نظام د اردو منسوبین چې په کوم جرم کې ښکیل نه وي کولی شي د طالبانو اسلامي اردو ته راشي او خپلې دندې پیل کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې تر دې وړاندې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي پاکستان کې ویلي و دوی په خپله نوې اردو کې د تیر نظام منسوبین شامل نه کړي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین وویل له پوځي پرمختیایي هدف دا نه دی چې پر نورو برید وکړي بلکې مهمه موخه یې د خپل هیواد او جغرافیې ساتنه ده. هغه وویل پر هیڅ هیواد د برید پلان نه لرو او نه هم اجازه ورکوو چې زموږ پر خاوره برید وکړي. هغه زیاته کړه چې ناټو او امریکا مو مات کړ نو ګاونډیان خو لا هم هغومره نه دي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین په پکتیا کې د اسلامي امارت لسکونو ځواکونو فراغت غونډې ته وویل نن مجاهدینو په خورا کمو امکاناتو د نړۍ لوی قدرت ته ماتې ورکړه او خپل منسوبین یې مخاطب کړل. تاسو د خلکو وطن او نظام خدمت لپاره تیاری نیسئ. ستاسو پر قربانیو موږ د ناټو او امریکا ماته کړه. افغانستان یو مستقل نظام او خپلواکه اردو لرو چې له کوم معاش پرته د خلکو خدمت کوي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز وویل تاسو هغه خلک یاست چې د اسلامي نظام د پایښت لپاره مو خپل ځانونه قربان کړل. تاسو د خلکو ولس پر وړاندې با عزته یاست لکه څنګه چې الله جل جلاله د دښمن پر وړاندې د بشپړ تیاری امر کړی نو د دغه تعداد په برکت سره خپل دښمنان وویروئ. بلخوا کرزي د طالبانو د واکمنۍ د مشروعیت موندلو لپاره د لوی جرګې په جوړولو ټینګار وکړ. هغه د ښځو تعلیمي او نور حقونو خوندي کولو د افغانستان د پرمختګ لپاره ډیر اړین ګڼلي او ویلي چې له دې پرته به افغانستان سوکاله او آرامه نشي. حامد کرزي د افغانستان له ګاونډیانو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. پخواني ولسمشر دغه راز د طالبانو لخوا د نظربند کول رد کړي او ویلي چې داسې راپورونه بې بنسټه دي او یوازې په قانوني ډول د هغه د ښه حفاظت لپاره امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي.